داسې نور اعتراضات ټول سي بهوده او عقلي شبهات تشبيه راځي والله له مکان ثابت شي غټه شبهه څه ده الکه مکان خو بالا وي چې موږ ویلو چې الله په عرش ناست دی دا چا ویلي چې الله په عرش ناست او د عرش معنا چې په استقرار کړ د شیخ الاسلام ته منسوبه کړ دا امام البانی د مختصر علوم په مقدمه کې به دې سخرت کړ د ابن تیمیه مذهب نه استقرار او دا ویل الله په عرش ته پاس مکان ابل دا کوم مکان ول ثابت مشي کړه ته مشکات نه ویل دوزه په مشکات کې دوزه د حدیث راځي فوعزتي وجلالي وارتفاع مكاني زما د خپل عزت جلال قسمي او زما د خپل مکان په ارتفاع قسمي زما مکان وچ په مشکات کې دوزه مشکات وي ټول کالي وي دوري کوي او دې ته نه ګور چې الکه دې خو الله له مکان ثابت شي بیا حاشو والے سوي مکان نه مکانت مراد مکان نه مراد مکان الکه تا ته کله وحي وشو چې د مکان نه مکانت مراد ها خبر صورت مونږ دا نه دی ویلي چې الله په عرش لپاسه دی مونږ الله فوق العرش د عرش لپاسه کما یلیق بشان او ته چې الله په عرش کې درته ول سمره ممکن ثابت بیا بل شوبه تفتزانی سے په شرقایت کې دی وای الله به د عرش نه غټي یا به وړو کې یا به برابر کله د عرش نه غټي کړه نو په الله کې تجزیرات او کله د عرش نه وړو کې نو عرش په غټ شو د الله اجازه کم شو او یا بو سره الله برابر او دلته مولوی سي د پیر دی سواد کې بارک الله هغه یو ځل تقریر کوي د عرش په سمره کوله زما د کور نه دی وډی ګرام په او کور په مټه کې د وډی ګرام دلته وکړ او د عرش په سمره کوله زما د کور نه وډی ګرام پر نه پدې الله سيږي دې بدبخت الک عرش تمره ته حدیث نه ویل چې عرش دومره غټ دی چې د اسمانونو او ځمکې او د کرسي داغه په مقابله کې دومره واړه دي لکه په غټ بیابان او دشته کې چې د اوس په یو کړي وو عرش دومره غټ او داغه عرش لپاسه زموږ الله خو خبره ده زاهبي سے لیکل دي په خپل علو کې وای موږ د دې نه تاسو ته به موږ دا شوبه کې کړ موږ ته تاسو کو چې الله د عالم نه غټ دی او کوړو کې کو څه برابر ته الله مني عالم من الله د ټول عالم نه غټ دی کوړو کې د کو څه برابر د څه خبرې کول د الله په شان کې دا واقع ورته د کفر خبر ځکه چې امام مالک نه تاسو چې الله څنګه استوا کړی دا په امام مالک خولي را لې خولي الله د عظمت ته وجه د څه تاسو څوک الله په بارک دې تاسو دا د تاسو مسله د څه خبرې څوک کوي نو زما خو 100% د یقین دې چې کې ایمان نشته الله بارک دې څه خبره دا خبرې پرې ده په الله باندې امام زهري وی الله را لګلی دی او پیغمبرانو موږ ته رسول دي او په موږ باندې منل په الله باندې لګل دي او په موږ باندې منل دي او په پیغمبرانو رسول موږ سره نور څه د امام ابو یوسف هم دغه مسلک دی چې الله د عرش لپاسه امام ابو یوسف رحم الله فتوا ور کړی و چې څوک وي چې الله په عرش نه دی دا سره د جیل ته واچول شي د امام محمد مسلک هم دا دی امام محمد بن حسن شیبانی رحم الله چې کچا قولک په قول د جهم فقط فارق الجماعه دا د سنت الجماعت د مسلک نه خارج د جهم د عقیده چې الله په عرش د ټول امام طحاوی وګوره باقی طحاوی کې هغه محیط بكل شيء وفوقه الله په هر څه محیط دی او لپاسه دی د عرش د هر څه نه لپاسه محیط بكل شيء وفوقه الله د عرش لپاسه ها اول انکار چا کړو د الله د عرش باندې د فوقیت نه فرعون سورہ قصص کې او سورہ مومن کې دا قول ذکر دی همانه مال یو بغله جوړ کړه رب د موسی ته ورخیل چې دا کوم ذکر او دا موسی دروغ دنه معلوم چې موسی سم دا دعوت کړي چې الله بر دی او فرعون ته انکار کړي نبی العیسی څه فرمایي فمن نفر علو من الجهميه فهو فرعوني سوق چې الله بر نه مني د فرعون په مذهب دی ومن اثبته فهو موسوي او سوق چې الله بر مني نو د موسی السلام په مذهب او دا انکار د صفات او واقعي سند فرعون ترسي جو اسلامي سند ذکر کړي دې سند کوم ځای ترسي دغه ټول په دنه په سند کې يهوديان دي امر کې جزيزي نو فرعون ترسي فرعون اول امام المعتله دي د معتله او امام او ورسته بیا د اتباع دي او داغه د انکار دم سي د زړه عنایت د وجنه کني هغه دا منل دنه پټه چې الله بره دی خپلته ویلو چې د مصر ربي په دې خپل خبره کې کمزور راته نو د دې وجنه انکار وکړ مال یو بنگله جوړ کړي زبر اخر الکه ته وسونه بنگله جوړ کړي زبر وکړي اسمان ته نشه خته نو الله خود و اسمانونو د کرسي او د عرش بر دې څنګه بلته وکړي
دیو موږ پر رصد کې لیدلی چې د عرش چې دنو د محیط ته رصد دا موږ لیدلی چې د عرش د عالم نه چاپیره دی ته د ګول دغه چې عالم کو روي دی بیا وای الله خو بهر ځای کې په دغه طریقه د فلسفه او د منطقيانو دا خبره ده چې لیدل چې عرش د محیط ته ګول عرش په باره کې هغه خبرې وکړو چې کوم قران سنت کې راغلي د دین علاوه د عرش په باره کې موږ هیڅ نشو ویلي څنګه دي چا لیدل څوک تل لیدل ته پر رصد کې د اول اسمان نشي لیدل چې نور کوم ځای کې او د موږ عرش لیدل